أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مخياتنا كي دير دویم رکو دا غالبا دغا خبر روانه ده چې دې کې د نیکو باسته یعنی ابواب البر د نیکو مختلف د نیکو صورتونه بیانوي. پای کې د وصیت او د روژې وغیره بیان، بیا د حرام مال نه په دې مخکیات کې د حرام مال نه د منې بیان شو چې پردی مال په ناجایزه طریقه باندې استعمال صحیح نه دی. نو په دې آیاتونو کې هم دغه د بر د حج متعلق خبره ده او د جهاد متعلق خبره ده، د دې هم تعلق د نیکۍ سره دی. نو یسألونک عن الاهله، سوال کوي د صحابه ستانه نبی علیہ السلام ته وایي الله پاک عن الاهله په باره د میاشتې کې، یعنې ابتدایي میاشتې کومې اول چې سپوږمۍ څنګه ابتدا کې راورسېدې اولنۍ ورځ دې ته څه وایي هلال ورته وایي، نو د دې اولنۍ میاشتو مباره کې صحابو چې دی د نبی علیه السلام نه ډېر کمتر سوالونه کړي د نبی علیه السلام د عظمت د وجې او د هیبت د وجې د نبی علیه السلام نه مخکې بې خبرې نه شوې کولی، نو ډېر د دغې ادب ملحوظ ډېر کم سوالات یې کړي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د مخکینو امتونو په شانتې صحابو سوالونه نه دي کړي، لکه مخکینو امتونو کې لکه د بني اسرائیل واقعې مخکې تېره شوه که نه، څومره مختلف سوالات به هغو کول، ګډې وډې به وي په دین کې او د هغو لکه د ادب څه قسم لحاظ به یې نه ساتو. نو صحابو چې په قرآن مجید کې ذکر دي 14 سوالات د هغو ذکر دي، صحابو صرف 14 سوالات چې نبي علیه السلام نه کړي. د هغې نه یو مخکې تېر شو چې مونږ ویلی وإذا سألک عبادي عني فإني قریب، د دعا متعلق هغه تپوس چې یو دا دی یسألونک عن الاهله، او شپږ په دې سوره بقره کې نور دي او شپږ په ما باقي ټول قرآن مجید کې دي، نو ټول 14 تپوسونه صحابو کړي دي. په پای کې یو تپوس دا و چې صحابو دا تپوس کړی نبي علیه السلام نه، او دا تپوس یې په دې بنیاد نه و کړی، یو یې داسې یاره د دې شي حقیقت داسې ولې دی، دا شی ولې داسې دی، اعتراضا نه، بلکې د تپوس صحابو په دې درجه صحابو د شان نه دا بعیده خبره ده. دا سوال یې په دې طریقه کړی زمونږ دپاره په دې کې څه پیدا دي، دا سپوږمۍ راوخېږي وړۍ بیا لوی ورو غټېږي بیا یو غونډه شي بیا واپس ورو ورو کچېږي، په دې کې زموږ دپاره څه حکمت دی او څه لکه زموږ دپاره پکې څه پیدا ده. الله نبي علیه السلام ورته وفرمایل قل هي مواقیت للناس والحج، چې په دې کې ستاسو دپاره څه دي اوقات مقرره دي دپاره د خلکو او د حج، یعنې په دې کې ستاسو دپاره د عباداتو د وختونه دي چې لکه د روژې میاشتې راځي نو هغه به هم د اسلامي د سپوږمۍ نه معلوم وایي، دغرنګې د حج د زمانه چې ده، دارنګې نور د معاملاتو ستاسو وختونه، یعنې تاسو چې خپل معاملات کوئ د هغې لپاره کومې نیټې ږدئ یا کومې عبادات د زکات چې معلوم وایي، دا ټول په دې کې څه دی شامل دی چې په دې کې ستاسو دپاره اوقاتو دپاره، یعنې تاسو د خپل اوقات چې دی هغه زده کوئ. دا خو شوه سپوږمۍ متعلق. بس پاتې شوه د اسلامي حیثیت د شمسي حساب دی یو قمري حساب دی، نو په دې کې اسلام څه نقطه نظر دی، نو کوم چې د سپوږمۍ حساب دی نو دا خو دې آیت نه هم ثابت دی، بل آیت کې هم ثابت دی، دغه رنګې منع نشته د دې قمري حساب نه، چې د شمسي حساب نه، کوم چې ورته عیسوي حساب وایي هغې نه منع نشته، ځکه چې د هغې هم تذکره الله پاک کړې ده. فمحونا آیة الليل وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، هلته د دې نور متعلق ذکر دی چې د دې نه تاسو د کلونو د دې اندازه معلوم وي، د شمسي حساب شمسي تاریخ نه چې دی هم منع نشته، په هغې باندې هم ته حساب کولی شي. بیا په دې صورت کهف کې هم د هغې تذکره ده ولبثوا فی کهفهم 300 وازدادوا 9، چې 309 کاله، خو داسې ذکر نه کړل چې 309 کاله یې په 309 یې پرې زیات کړل، نو په دغې کې هم دغې دواړو حسابونو ته الله پاک اشاره کړې ده، یو چې دی د هغه قمري حساب دی کوم چې د سپوږمۍ نه معلوم وي نو د هغې 300 سال جوړېدل، او د شمسي حساب سره 309 کال جوړېدل، نو دغه اصحاب کهف دا واقعې په دغې طریقه ذکر کړي. نو جایز دواړه دي، البته د عباداتو دپاره چې دي هغه قمري حساب به طور فرض دی، ځکه چې روژه حج یا زکات وغیره دا به ته په دې اسلامي تاریخ چې ورته موږ وایو په دې به یې ورکړې، او باقي د دې نه علاوه په عام معاملاتو کې، نو په عام معاملاتو کې افضل دا دي چې سړی چې دی په اسلامي تاریخ سره د هغې دغه وکړي تعین وکړي، لیکن که په شمسي حساب سره وکړي نو په هغې کې هم څه قباحت نشته. ها البته که شمسي حساب دې دومره رعایت کړو چې بلکل د سړي نه هغه قمري حساب هېر شو، یعنې کوم اسلامي تاریخ ته د هغې میاشتو نومونه تېر شول او اسلامي تاریخ بلکل د خلکو د ذهنونو نه ووتو،
لکه څنګه چې نن سبا دا چاته د میاشتو نومونه هم نه یاد نو د تاریخ متعلق پته وي په دغه صورت کې بیا جایز نه دي نو او د هغې نه علاوه په صورتونو کې جایز دي که دا په هغې باندې خپل حسابونه کوي نو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها د دې نه مخکې د آیات کې دا خو شو د صحابو د سوال جواب و چې د هغو جواب میلاو شو مخکې ته د یو جاهلیت یو رسم د هغې تردید ذکر کوي چې په جاهلیت کې دا یو رسم و چې کله به د اسلام نه مخکې هغو چې به کله احرام واغوستو د حج دپاره نو چې کله به بهر ته ووتل د کور نه به څنګه ووتل نو که بیا به یې څه ضرورت شو کور ته به راتللو نو د دغې احرام په دې حالت کې هغو به د کور په دروازو نه راتل بلکې د کور په شاګانو به راتل په چنو کې به یې سوري وکړل او کورونو ته به راتل او دغې کار نه به هغو کار یې ثواب ګڼو یعنې افضل به یې دا ګڼل او په دروازو راتلل به یې څه ناجایز ګڼل الله پاک دې د هغو هغه تذکر کوي چې وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها چې نیکي دا نه ده چې تاسو راشئ په دې کورونو ته په شاګانو د هغې په چنو د هغې ولكن البر من اتقى لیکن اصل نیکي څه ده د هغه چا ده چې چا تقوا اختیار کړه اصل نیکي دغه ده الله پاک فرمایي چې د الله پاک حکم دی بس چې د الله پاک حکم یو طرف ته راغی بس هغه نیکي ده دا نیکي نه ده چې ته ځان یو کار رایج کړي هغه د شریعت هغه حکم وګرځي د آیت نه چې دی دا خو صرف د هغو تردید شو لیکن په دې کې یو ضابطه الله پاک ذکر کړې ده ګوره هر هغه حکم چې د هغې الله پاک حکم کړی یا هغه عبادت چې نبی علیه السلام یې طریقه ښوولي یا هغه نو هغه به طور نیکي ګڼل صحیح دي او هر هغه حکم چې الله پاک نه یې کړی یا د هغې نه منع کړی او هغه د ځانه یا د ځانه یو حکم چې الله پاک د هغې حکم نه یې کړی او هغه د ځانه یو طریقې اگر چې ښه طریقې لیکن که تا د دین حصه وګڼله او به طور عبادت څنګه چې د دې خلکو د دغې جاهلان دا دغه دیو به طور عبادت دا ګڼله دا به یې کاري ثواب ګڼو نو دا څه دی دغې ته بدعت وایي او بدعت چې دی هغه وکل بدعت ضلاله وکل ضلالة فی النار هغه ګمراهي چې دا په اور کې نو دې نه یو ضابطه الله پاک ذکر کړه ګوره کوم کار ده چې الله پاک جایز ویلي بس په دې کې عقل نه چلېږي بس هغه کار جایز دی د الله حکم دی کوم کار ده چې الله پاک ناجایز ویلي الله پاک ویلي چې بس په کورونو باندې په دروازو باندې راتله چې دا په شریعت کې جایز و نو هغې لره هغو ناجایز وګڼو او کوم کار چې په شریعت کې د هغې څه دغه نه و نو هغې لره هغو څه کار یې ثواب وګڼو نو په دې کې الله پاک منع دعوه وکړه چې اصل نیکي سره تقوا ده د الله پاک نه یره ده چې د الله پاک احکامات منل دي او د الله پاک د یېرې ګناهونه پرېښودل دي وأتوا البیوت من ابوابها چې راتله کوئ خپلو کورونو ته من ابوابها په دروازو د هغې باندې واتقوا الله او د الله پاک نه ویرېږئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو څه شئ کامیاب شئ کامیابي څه په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ځکه چې د الله پاک یره د چا سره وي نو هغه په دنیا کې په دې کامیاب دی چې بس د هېڅ شي نه به نه یېرېږي نه به د هغه څه ځناور نه یېرئ نه به د انسان نه د ځمکې خدایان به یې نه او چې د الله پاک نه یره نه نو بیا به د هر شي نه یېرېږي او د هغې نه زیات مسایل به وتئ او د دنیا د آخرت جو کامیابي ده نو تفلحون چې تاسو په دنیا او آخرت باندې کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين دې آیت کې الله پاک د جهاد متعلق حکم فرمایي او دا ابتدایي آیت دی د جهاد په باره کې چې راغلی ځکه چې مکه مکرمه کې چې کله مسلمانانو نبي علیه السلام او صحابه وو نو په هغې کې د جهاد حکم نه و بلکې د عفو او درګذر حکم و چې بس تاسو معافي کوئ او بس صبر کوئ بیا چې کله هجرت نبي علیه السلام وکړو او په شپږمه او دا آیت په هغې متعلق نازل شوی هم دی چې په شپږمه هجرۍ کې نبي علیه السلام کله د عمرې اراده وفرمایله او عمرې ته د صحابو سره روان شو نو چې کله مکې مکرمې ته د حدیبیې مقام ته ورسېدو نو کافرانو هلته منع کړو او عمرې ته یې پرېنښودو بیا ډېره غټه مباحثه شي د په هغې کې بیا صلح حدیبیې شي ده چې په هغې کې ډېر شرایط وو یو شرط پکې دا و چې تاسو په دغې کال عمره نه کوئ بل کال نه به راځئ نو کله چې په اوومه هجرۍ باندې بیا صحابه او نبي علیه السلام روان شول د عمرې قضا یې کوله نو چې کله روان شول نو صحابو ته یو خیال راغی چې د مسلمانانو خو دا د کفارو خو دا عهد کړی چې زمونږ به تاسو بل کال نه په عمره وکړئ لیکن په دې خو یقین نه دی په کار کېدای شي چې مونږ حرم ته ورننوځو او دوی زموږ سره قتال وکړي او دلته خو دا د ذوالقعدې میاشت او د ذوالقعدې د څلور میاشتې چې دا د محرماتو دي په دې کې خو قتال حرام دی یو ذوالقعده ده یو ذوالحجه ده یو محرم دی یو رجب دی په دې څلور میاشتو کې قتال حرام دی نو دې صحابو ته دا خیال راغی که دوی زموږ سره اوس په دې کې قتال وکړي عهد شکني وکړي نو موږ بس موږ خو خاموش هم نشو کېناستی او که جهاد کوو نو دا خو چې دی د په دې میاشتو کې خو جهاد کول حرام دي بل دا چې دا حرم شریف دی په حرم شریف کې موږ څنګه جهاد کوو الله پاک د دغې تردید د دغې شک د ځای راکولو لپاره صحابو ته وویل که بالفرض وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا او قتال کوئ د الله په لاره کې الذین د هغې کسانو سره یقاتلونکم چې ستاسو سره قتال کوي ولا تعتدوا تجاوز مه کوئ اوس قتال او دا خو دغې واقعي مطابق نازل شوی چې الله صحابو دا زړه چې دی مطمئن کړو که بالفرض تاسو باندې حمله وکړي تاسو به هم کوئ
اوس جهاد وایي څه ته؟ جهاد وایي کوشش کول، نفس کوشش کول ته جهاد وایي. او په اصطلاح د شرعیت کې کم کوشش او جنګ چې کولی کېږي د اعلای کلمت الله، یعنې د الله پاک د کلمې د بلندۍ لپاره او د الله پاک د دین د غلبې لپاره چې کم جنګ او کوشش کولی کېږي دغې ته جهاد وایي. اوس که د الله پاک د دین غلبه او اعلای کلمت الله مقصود نه وي نو بیا به هغې ته جهاد هم نه ویلی کېږي. او د جهاد حکم څه دی؟ جهاد په مختلف اوقاتو کې د هغې مختلف حکم وي. اوس که بل ملک د مسلمانانو په ملک باندې حمله وکړي نو په دغه وخت کې د جهاد حکم دی فرض عین. په دغه وخت کې په هر مسلمان نارینه زنانه په ده باندې جهاد فرض دی او بغیر د اجازه چې دی به جهاد ته ځي. او اوس که د دې نه علاوه صورتونه لکه په بل مسلمان ملک باندې چېرته حمله وشوه یا د دې طرفه څه اقدامي جهاد کېږي نو په هغې کې بیا صورتونه دي. که چېرته بالفرض د مسلمانانو په بل ملک باندې حمله وشوه او د هغو خپله دفاع او د هغو خپل طاقت پوره و د جنګ لپاره نو په دغې وخت کې د نورو باندې فرض کفایه. که چېرته فرض کفایه مطلب دا که چېرته یو کس دوه هم د دغې علاقې نه او د دغې طرف نه جنګېږي نو دا ټولو د طرفه به فرض به دې ساقط کېږي. لکه څنګه چې جنازه ده فرض کفایه چې د محلې نه یو کس ولاړ شي نو ټول نه چې دی هغه فرض ساقط شي. دغه رنګې اعتکاف دی دا هم فرض کفایه دی. که د محلې نه یو تن به اعتکاف وکړي نو ټول چې دی ګناهګار به دی. نو په دغه صورت کې چې دی که د هغه ملک والا طاقت کافي و نو دی په دغه وخت کې فرض کفایه دی په دې بل ملک والا باندې. که د ملک والا طاقت کافي نه و نو بیا به کوم ګاونډي نږدې ملک چې په اطرافو کې راځي په هغه باندې هم جهاد فرض عین شي. بیا که دغه ملک ورسره ملګری شو او بیا هم چې دی د هغو طاقت کافي نه و دښمن چې دی د هغو لپاره د هغو طاقت کافي نه و بیا چې ورپسې په اطرافو کې چې کوم ملک نږدې دی په هغو باندې هم فرض عین شي. دغه رنګې که دا طاقت کافي نه و بیا په چپ چاپېره ټول ملکونو باندې جهاد فرض عین شي. بیا که په دغې سرکل کې هم داسې ملکونه وو چې د دې ټولو سره ملګري شول او بیا هم د هغو طاقت کافي نه و بیا چې د هغو نه شاته کوم ملکونه دي د مسلمانانو په دې طریقې سره چې که د کمې پورې طاقت نه کافي شي د هغې پورې په ټول ملکونو باندې جهاد چې دی فرض عین کېږي. نن سبا دا خبره غلطه چلېږي وایي که خپل زموږ په ملک هم لنډه شي بل ملک دی فرض کفایه. د فرض کفایه مطلب دا نه دی که طاقت کافي و په دغه وخت کې فرض کفایه دی او که د هغو طاقت کافي نه و نو په ټولو باندې فرض عین کېږي. نو وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم قتال کوئ د الله پاک په لاره کې الذین د هغې کسانو سره یقاتلونکم چې ستاسو سره قتال کوي ولا تعتدو او د حد نه تجاوز مه کوئ. نو یا خو دا چې د حد نه تجاوز مه کوئ ستاسو سره چې هغو کوم عهد کړی دی یعنې هغوی عمرې له به راشي موږ به ستاسو سره جنګ نه کوو نو که هغو اقدام ونه کړو نو تاسو هم اقدام مه کوئ. تاسو سره جهاد په دغې میاشتو کې او په حرم شریف کې سره جهاد مه کوئ. یا دا چې تاسو جهاد د هغو سره کوئ څوک چې ستاسو سره جهاد کوي یعنې څوک چې ستاسو سره قتال کوي د هغو سره قتال کوئ. ولا تعتدو او د حد نه تجاوز مه کوئ یعنې د هغو د زنانو سره د ماشومانو سره او د بوډاګانو سره جهاد مه کوئ. او دا د نبي علیه السلام د ډېرو حدیثونه چې کله به نبي علیه السلام سریه یا جهاد به غزا له مطلوب په خپله به ورسره تلو نو صحابو ته به یې دا دغه کوو نصیحت کوو چې تاسو چې کله جهاد ته ځئ نو زنانه ضعیف بوډاګان او ماشومان دا به د جهاد حصه نه ګرځوئ یعنې دوی به قتل و قتال نه کوئ. دا د شریعت اعتدال دی د هر چا حقوق چې دی په ځای ساتي. البته که دغه خلک په دې جهاد کې په خپله به قتال کې شریک شول نو هغه خو بیا د قتال په حکم کې راشي بیا به دغه حکم بیا به سره قتال کولی شي د دین علاوه سره قتال نه شي کولی. نو ولا تعتدون مراد دغه یا تاسو عهد شکني مه کوئ تاسو په اقدام مه کوئ او یا دا چې تاسو د هغو د زنانو او بوډاګانو او د ماشومانو سره قتال مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدین او بېشکه الله پاک د حد د تجاوز کوونکي نه خوښوي یعنې د حد نه تجاوز مه کوئ. وقتلوهم حيث ثقفتموهم او قتلوي دوی لره حيث ثقفتموهم کوم ځای کې چې مومئ دي واخرجوهم من حيث اخرجوکم او وباسئ دوی لره د کوم ځای نه چې تاسو یې دا به د بیا الله پاک مزید وضاحت چې که دې حمله وکړه نو بیا مه ګورئ که دا د حرم حدود دي یا د میاشتې د جهاد نه چې دی جهاد په دې میاشتو کې حرام دي ته بیا مه ګورئ بس چې کوم ځای کې بیا مومئ قتلوئ واخرجوهم من حيث اخرجوکم او که طاقت ته سره دومره و چې تاسو د مکې مکرمې نه راویښ کړئ نو که اوس تاسو سره طاقت وي نو که دې حمله وکړه نو که دومره طاقت وي نو د مکې مکرمې نه یې وباسئ. والفتنة اشد من القتل او بیا الله پاک فرمایي فتنه دا د قتل نه زیات سخت ده. فتنې نه مراد یعنې فتنه ولې د قتل نه زیات سخت ده اصل کې د فتنې دغه چې خرابوالی او شرارت دا متعدي یعنې د دې نقصان ډېر شي وایي. قتل خو بس یو قتل بس یو انسان قتل شي او فتنه چې دا ځان سره ډېر زیات چې خرابوي. نو فتنه ده چې د دې دا کفر او شرک او د مسلمانانو د عبادتونو منع کول اصل کې خو دا خبر به دغه ځای کې روانه وګڼل چې د مسلمانانو د عمرې نه منع کړي
نو مسلمانان د عبادت نه منع کول او کفر او شرک دا فتنه ده زیاده سخته ده قتل نه. نو لهذا تاسو څه کوئ؟ قتلوئ. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. بیا به مخکې حکم دی چې دی عموم یعنې مطلق الله پاک وقتلوهم دې لره قتلوئ. بیا دلته یو خاص صورت چې په دې کې مه قتلوئ. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او مه قتلوئ دې لره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې، یعنې د حرم په حدود کې څومره دي په دې کې مه قتلوئ حتی یقاتلوکم فيه تر دې پورې چې دې ستاسو سره قتال وکړي. که په دغې حرم په حدودو کې دې مخکې والی وکړو نو بیا تاسو ته هم اجازت شته او په دې باندې جمهور علماو اتفاق دی که په حرم کې چې دی چا یو بل کس قتل کړو نو هغه نه به دی قتل به د اخیستلی کېږي. نو په دغه وخت کې چې دی که دې اقدام وکړو که اگر چې د حرم حدود بیا ورسره تاسو هم کوئ. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، بس که دې ستاسو سره قتال وکړو فاقتلوهم دې له قتل کوي. كذلك جزاء الكافرين او دغه د کافرانو بدله ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، سوال کوي ستانه په باره د میاشتې کې. قل هي مواقیت، وایه نبي علیه السلام په دې کې وختونو مقرروالی دی للناس دپاره د خلکو، والحج او د حجو، وليس البر او نه ده نیکي بأن تأتوا البیوت دا چې تاسو راځئ کورونو ته من ظهورها شاګانو د هغې یا په چنو د هغې، ولکن البر لیکن نیکي اصل دا ده من اتقا چا چې تقوا اختیاره کړه، وأتوا البیوت او راځئ کورونو ته من ابوابها دروازو د هغې، واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه، لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا او قتال کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې، الذین د هغې کسانو سره یقاتلونکم چې ستاسو سره قتال کوي، ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مه کوئ، ان الله لا يحب المعتدین بېشکه الله پاک نه خوښوي د حد نه تجاوز کوونکي. وقتلوهم او قتلوئ دوی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې مومئ دوی لره، واخرجوهم او وباسئ دوی لره من حیث اخرجوکم کوم ځای نه چې ویستئ تاسو، والفتنة اشد من القتل او فتنه زیاته سخته ده د قتل نه، او فتنه زیاته سخته ده د قتل نه، ولا تقاتلوهم او دې مه قتلوئ عند المسجد الحرام اخوا د مسجد حرام کې، حتی یقاتلوکم فيه تر دې پورې چې ستاسو سره قتال وکړي په دې کې. فإن قاتلوکم بس که چېرته دوی قتال وکړو ستاسو سره، فاقتلوهم بس قتال وکړي تاسو د دې سره، كذلك جزاء الكافرین دغه رنګې بدله د کافرانو.